پرونه درېیم برخه چې د باز برخه ده خوشبختانه دا اونۍ راسره د افغانستان د ځغاستې هغه نابینا لوبغاړی چې د افغانستان دپاره یې خپلې دواړه سترګې قربان کړي او اوس نو کوشش کوي د منډې او ځغاستې له لارې د افغانستان درې رنګه بیرغ ولبوي. ولي محمد نوري هغه څوک و چې په 21 کلنۍ کې خپلې دواړه سترګې د هېواد نه په دفاع کې قربان کړي او اوس نو دغه لوبغاړی په لندن کې میشت هلته ځغاستې سیالۍ ترسره کوي. دا چې ولي محمد نوري څنګه دغو سیالیو ته راغی، څنګه توانیږي چې په نابینا ځان باندې د بینایانو سره سیالۍ ترسره کړي او سیالۍ ورنه وګټي، تمرینات یې څنګه روان دي، تر څنګ یې په نورو مسایلو ورسره هم بحث لرو چې د سکایپ له لارې راسره له لندنه میلمه دی. نوري صاحب ستړي مه شئ، بخیر راغلی خپرونې ته. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ستر واکمن خدای جل جلاله په نامه سلام تاسو ته، همدارنګه یو ځانګړی سلام د انعکاس تلویزیون لیدونکو اوریدونکو ته. زه ولي محمد نوري د افغانستان د ځغاستې یعنې د منډو وهلو نابینا لوبغاړی په زمن کې د همدغو لوبو اتل میشت په لندن کې. نوري صاحب ډېره مننه، خوشحال یم چې له ځان سره مو لرو. دا راته ووایئ چې ستاسو کیسه څنګه وه؟ نوري یو وخت کې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې دنده ترسره کوله، اوس په نړیواله سطحه باندې د ځغاستې لوبغاړی وتل دی. مننه مینوال صاحب. هیوادوالو ته معلومه ده چې افغانستان کې زما نظامي دنده وله، یعنې د افغانستان د جغرافیې د افغانستان د هیوادوالو په ساتنو کې ما خپلې دواړه سترګې قربان کړلې او نه خفه یم نه خفه ولم. دا خو مې سترګې ړندې شولې، سر مې د ان ترې قربان یې. له هغې نه وروسته ما وغوښتل چې زه په نورو برخو کې افغانانو ته باید خوشحالي ور په برخه کړم. بعد له ډېرو فکرونو سوچونو ما چې وکتل افغانستان هر ډول لوبغاړی لره، بوکسر لره، فوټبالیست لره، فری فایټر لره، یوازینی لوبغاړی چې نه و افغانستان کې نابینا د منډې لوبغاړی نه و. نو هماغه انګیزه ما سره پیدا شوه چې زه باید دغه تشه ډکه کړم تر څو افغانستان کې هر ډول لوبغاړی موږ ولرو. نوري صاحب، نابینا او منډه که وګورو یو څه فرق سره لري، ځکه موږ ډېری نابینایان لرو چې هغوی حتی خپل ورځ ضرورتونه هم په اسانۍ نشي پوره کولی. تاسو نه تنها چې د منډې لوبغاړي یاستئ بلکې د منډې اتل یاستئ، ډېره مشکله نه ده؟ بېله شکه چې اسانه نه ده، خو ناممکنه هم نه ده. ممکن هیوادوالو سره به سوال دا هم وي چې نابینا او منډه دا څنګه؟ ډېری دوستان دا سوال لري، همیشه ماته کمنټونه بعضې خلکي کوي چې ته څنګه منډه وهې. زه به لږ هیوادوالو ته څه وضاحت ورکړم چې منډه زه څنګه وهم. دا حلقوي، دا یو تسمه ده 1.5 متر اوږدوالی ده. دې په وسیله باندې موږ تمرینات کوو، د دې په وسیله باندې موږ منډه وهو. یو سر یې دا وینئ، هیوادوال به وینئ چې روزونکی زما نیسي، دا بل سر یې زه پخپله نیسم. نو بغل په بغل موږ ځغاسته تمرینات مسابقې کوو. نور مشکله نه ده، خو قوي عزم ارادې ته ضرورت پکې شته ده. چا سره چې د هیواد مینه وي، چا سره چې خلکو مینه وي د افغانستان، نو طبعا دا کار اسانه ده. بیا نوري صاحب، کله چې مو پیل وکړ دغه برخې ته راغلی، کله هوډ مو کړی و، دا د دې نه ښکاري، خو بیا هم لومړیو کې څومره ستونزمونه وه درته چې تاسو دغه برخې ته راسئ؟ مینوال صاحب، کله چې زه لندن ته راغلم نو ما دا سوچ دا فکر ځان سره وکړ چې تا خو د افغانستان د جغرافیې په ساتنه کې، د خلکو په ساتنه کې تا سترګې قربان کړي. راځه اوس په یو بله برخه کې کار وکړ تر څو یوه ښه ویلګوسې افغانانو ته، بینایانو ته، نابینایانو ته. نو هماغه دلیل شو چې زه د منډې لوبغاړی سوم. تاسو ته مخکې ما عرض وکړ چې افغانستان کې هر ډول لوبغاړی و، یوازینی نابینا د منډې لوبغاړی نه و. راځم دغه تشه به زه ډکه کړم تر څو افغانان پرې وهڅوم، تشویق یې کړم او ورته غوټه ویلګو شم هغو لپاره. کله چې افغانستان ته راځئ یا په لندن کې میشت افغانان څومره مو تشویقوي، څومره ډاډ درکوي په دغه برخه کې؟ کله هم چې زما سیالي وي نو دلته نه یوازې افغانان، د نورو هیوادو وګړي هم ما تشویقوي، هڅوي مې. هغوی ته ډېره یو جالبه ښکاري چې نابینا او منډه بیا نه مینوال صاحب چې تنها زه
نابینایانو سره زما سیالۍ وي. ما تر اوسه پورې تقریبا 8 نړیوالې سیالۍ کړي چې په هرې سیالۍ کې د افغانستان لپاره ما ویاړ راوړی ده. یعنې دغه 8 سیالیو کې ما یوازې 2 سیالۍ نابینایانو سره سوي دي، یعنې ړندو سره. نو دغه 6 نورې سیالۍ ما ټولې بینایانو سره کړي دي. نو کله هم چې زما سیالي وي نو بینایانو سره جوړو سره، نو دا خلکو ته ډیره جالبه وي چې یو جوړ او ناجوړه. نو دا هغه څه دي چې د هیوادوالو د دوو برکت ده، د موږ قوي هوډ اراده ده چې هر څه ترسره کیږي. نوري صاحب په 4 ساعتونو کې څومره تمرین ترسره کوئ؟ موږ ځانګړي وختونه تمریناتو لپاره مینوال صاحب لرو. بیا دا سیالۍ پورې هم ده چې کله زموږ یو سیالي وي 3 میاشتې 6 میاشتې مخکې موږ آمادګي نیسو، لکه قرنطین کوو ځان. سیالۍ پر کله هم چې زموږ اوږده سیالۍ وي لکه د ماراتان سیالۍ، ماراتان سیالۍ معمولا 240 کیلومتره سیالۍ وي. نو د هغې لپاره معمولا موږ 6 میاشتې مسلسله تمرینات کوو چې هغه اوږدې منډې دي. نو بیا که دا لنډې چټکې منډې وي لکه 15 کیلومتره 10 کیلومتره 800 کیلومتره که نه، د دې لپاره بیا ممکن موږ 3 میاشتې 2 میاشتې مخکې موږ ځان قرنطین کوو. نو بیا موږ تمرینات کوو، لکه روزمره موږ تمرینات کوو لکه سهار او ماښام، ځینې وخت یو ورځ بعد. خو ریکوري ته موږ وخت ورکوو تر څو زموږ بدن بیرته ځان را جوړ کړي. که داسې مسلسله موږ تمرینات وکړو زموږ عضلات بیا هغونه شمه نه لري تر څو مطلب چې ښه فعالیت وکړي. خو لږ هفته کې یو ورځ نیمه ورځ موږ بیا ریکوري ته وخت ورکوو. نوري صاحب د اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول انګلینډ لا هم کرنټین ده، کرنټین کې هم تمرینات لرئ که نه؟ بلې هو مینوال صاحب د لوبغاړو لپاره دلته د ممانعت نشته چې هغوی د قرنطین شي. کولی شي یو لوبغاړی منډه ووهي، جیم کلپونه بند دي او نو یو دغه باندې جیمونو نه باندې کلپونو نه باندې ځانګړي ځایونه دي د منډو وهلو لپاره. هلته خلک ځي تمرینات کوي. زه هم خپل تمرینات مې جاري ساتلي دي. دا چې تاسو یادونه وکړه چې غربي دنیا کې انګلند هم قرنطین ده، نو د قرنطین په وخت کې زه خپل تمرینات مې جاري ساتلي تر څو راتلونکي سیالۍ ته زه باید آماده واوسم. راتلونکي سیالۍ به چېرته وي؟ کوم ملک کې به؟ انګلند کې به که بل ځای کې؟ زما تر اوسه پورې 2 سیالۍ معلومې دي چې کوم ځای کې دي. یوه سیالۍ مې ده د 9 تاریخ د مې باندې لندن نه 3 میاشتې بعد په انګلند کې ده، او بله سیالۍ مې چې په سپتمبر کې ده هغه په برلین کې ده. هغه ماراتان سیالۍ ده چې 42 کیلومتره منډه ده چې هغې کې به د نړۍ ګوټ نه لوبغاړي هلته ګډون کوي. نو تر اوسه دغه 2 سیالۍ زما معلومې دي. نو علاوه له دې نه نورې سیالۍ ممکن هم زما په مخ کې وي، لکه په ټکزاس کې پروس کله زما یو سیالي وه هغه وځنډله د کورونا له کبله. نو هغه ممکن سږ کال ترسره سي. همداسې په فرانسې کې په اول د مارچ باندې په پروس کله مې سیالۍ وځنډله. په ډنهاګ په هالند کې دغه بعضې سیالۍ چې زما ځنډېدلې دي چې زه ورته غوره شوی ولم پروس کال، ممکن هغه سږ کال حالاتو سره په کتلو ترسره سي. خو زه به کوشش وکړم چې هیوادوالو سره ځان اپډیټ وساتم تر څو د خپلې سیالیو هغونه فعالیتونه خبر کړم. نوري صاحب ستا له اتلولۍ او ستا له فعالیتونو هر افغان او ټوله نړۍ خبره ده. که ستاسو اجازه وي صرف په لنډو کې 2 پوښتنې شخصي م کوم، له هغې وروسته ستاسو په څنګ کې کوم کپونه ایښي د هغې په اړه هم معلومات اخلم که اجازه مو وي. ستونزه نشته، ستونزه نشته. نوري صاحب ما په مرکه کې ستاسو لیدلي وو او اورېدلي مې وو چې ستاسو د ژوند تر ټولو ستر ارمان ستاسو د اولادونو لیدنه ده. مینوال صاحب ارمانونه خو خورا ډیر دي. بلا شکه چې رسانو کې ما دا خبره کړې ده چې زما ستر ارمان په ژوند کې همدا ده. ځکه هر څه مې لیدلي دي. زه خو تقریبا د 21 کلو ولم چې زه نابینا شولم. نو هغې نه بعد بیا ما واده وکړ. واده نه وروسته زما اوس الحمدلله 3 اولادونه مې دي، 2 لورګانې یو زوی مې. نو نه مې مېرمنه لیدلې نه مې 3 اولادونه لیدلي. بلا شکه چې دا زما ستر ارمان ده چې خپله مېرمن او خپل 3 ګلالي اولادونه په سترګو وګورم. نو نه تنها دا زما ارمان ده، زه به یو بل خبرې ته هم اشاره وکړم چې دا چې د روانې جګړې قرباني یم، په روانې جګړې کې ړوند شوی یم. خو ستر ارمان مې بل دا هم ده چې افغانستان کې یو تلپاتې قایمه دایمه صلح راسي. خیر ده زه دې پکې ړوند یم،
خیر زه د پکې معلول یم، بس ته نور د پکې نه ړانده کېږي او بس ته نور د پکې نه مهاجر کېږي، نور د پکې نه شهیدان کېږي. ځکه ډېر هېوادوال هم له لاسه په دغې روانې جګړې کې له لاسه ورکړل. خدای د افغانستان یو تلپاتې ارامه نوري صاحب د ژوند ملګري در سره ستا د فعالیتونو په چارو په تنظیم په سیالیو په نورو برخو کې طبعا چې همکاره به وي خو څومره ترې راضي یاستئ؟ مینوال صاحب زه خپلې مېرمنې نه ډېر راضي یم. دې ما ته په پوره معنا و قوت انرژي راکړې ده. کله هم چې زه یوې سیالۍ ته ځم دا ما ته یو خبره کوي چې زه باید وکړم. زما یوه سیالي وه د لندن مراتان په نامه په 2019 کال کې چې 40,000 لوبغاړو هلته ګډون کړی وه. 42 کیلومتره منډه وله، اوږده منډه وله. نو کله چې له کوره وتلم مېرمنې مې راته ویلې چې ګوره سیالۍ ته خو ځې، خو که د سیالۍ کې بریا نه وه ترلاسه کړې کور ته را نه شې، کور ته را نه شې نو خیره بیا شپه بل چېرته وکړه، سبا ته بیا راسه. نو دغې خبرې ما ته په سیالۍ کې واقعا ډېر سخته انرژي راکړه، ډېر قوي مورال راکړه. د دې دا خبره به چې ما ته رایدله ملاله به مې سترګو ته راغله. د ملالې یو لنډۍ ده چې په میوند کې شهید نه شوې، خدای ګلالۍ بېنګۍ ته دې ساتمه. نو د موږ افغان مېرمنې داسې دي چې هر یو افغان مېرمن زموږ ملاله ده. نو رښتیا هم چې ما سره په هرې برخه کې خپله مېرمنه ملګرې ده او ملاتړه مې ده. په همدې هیله چې لا مو ملاتړ وکړي. نوري صاحب د خپرونې وخت کم ده خو په څنګ کې ستاسو ځینې کپونه مډالونه او شیونه میږي چې لیدونکي به هم ګوري که لنډ معلومات ورکړئ چې د کومو سیالیو دي کپونه به مو ډېر ګټلي وي خو د همدې یوه یا دوو په اړه لنډ معلومات ورکړئ. دلته خو 8 کپونه یخي دي چې په دې کې د سرو زرو مډالونه دي، د سپینو زرو مډالونه دي، پکې یو د برونزو مډال ده. نو په دې کې درته وایم چې د 42 کیلومتر مډال شته ده، د 10 کیلومتر مډال شته ده، د 15 کیلومتر مډال شته ده، د لنډې چټکې 800 کیلومتر مډال شته ده، د 1.5 کیلومتر مډال شته ده، د 22 کیلومتر مډال شته ده. په هر فارمټ کې مینوال صاحب زه سیالي کوم، نه تنها چې یا اوږده یا لنډه منډه کې. الحمدلله زه په هرې منډه کې په هر فارمټ کې سیالي کوم. نو دا په بیلو بیل هرې سیالۍ کې ما افغانستان لپاره مډال ګټلی ده. ډېره زیاته مننه نوري صاحب. واقعا تاسو د هغو ځوانانو دپاره د خلکو دپاره چې هېواد دپاره یې څه نه دي کړي او دا چې هغوی ځوانان دي کولی شي هر څه لري د بدن ټول اندامونه یې پوره او روغ او جوړ دي خو بیا هم هېواد ورباندې حق لري هغوی څه نه کوي. تاسو ورته یو ډېر ښه سمبول او الګو یاستئ. په دې هیله یم چې تاسو ته په کتو سره ستاسو غوندې نورو ځوانانو ته په کتو سره هغوی مټې راونغاړي د هېواد دپاره کار وکړي. واقعا ستاسو غوندې ځوانانو ته دا هېواد اړتیا درلوده، په بېلابېلو برخو کې مو قرباني ورکړې خو لا هم لګیا یاستئ او د هېواد د 3 رنګه بیرغ د رپولو لپاره کار کوئ. دا نو واقعا د افغانستان دپاره د ویاړ ځای دی چې داسې ځوانان لا هم په ټولنه کې لري. نوري صاحب دا چې له لندنه د سکایپ له لارې سره مېلمانه وئ ډېر خوشحاله شوم. نړۍ مننه چې وخت مو راکړ. تاسو نه هم مننه چې موږ ته په خپرونه کې وخت راکړ. کور مو بس خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو د افغانستان نابینا د ځغاستې لوبغاړی ولي محمد نوري را سره د لندن له سکایپ له لارې مېلمه واقعا نوري صاحب نو هغه لوبغاړی دی چې د منډې په سیالیو کې په نړیواله سطح باندې ځان ته ځای موندلی، خولې تویي، کار کوي. دا نو ډېره مشکل دی چې یو نابینا لوبغاړی د منډه ترسره کړي، د منډې سیالۍ دې وکړي خو ده کې دا توانایي شته ده او د افغانستان دپاره یې دا ویاړ ور په برخه کړی دی. دا به دې اونۍ د لوبو نړۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ښې چارې.